څخه اوس ډېر حافظان فارغه شوي دي، بلکې دا چې ما وال بند کړي ښځه د وس د خپل ځای خونه ورته ولاړه د خلاص پولند زه بیخي ورېبخونجي یم روبې چې دوی څومره جوړ کړل د طالبانو د مخکني مشر ملا محمد عمر اخوند په اړه څونه معلومات لرئ؟ څه فکر کوئ؟ هغه څنګه سړی و؟ دغه د شخصیت په اړه څونه معلومات لرئ؟ او بله دا چې ویل کېږي ملا محمد عمر اخوند د خپل ژوند 12 کاله همدلته تېر کړي دي په همدغه خونه کې. دا هغه اتاق دی چې ملا صاحب دلته وظیفه کوله، دا هم د اوسېدو ځای هم د خوب ځای دی. دلته د قرآن شریف دا هم د تلاوت قرآن شریف و، دا د وظیفې ځای و، او دا ځای چې دی دا هم د اوداسه ځای دی او هم د امن داسې ځای دی که چې د تلاشي پر مهال دغه ځای خلاصېدی، خو که چېرې تلاشي راغلی وای نو بیا دلته دا ده داسې پټ ځای شته چې یو څوک تللی اوسي ګزاره وکړي تر څو پورې چې مشکل حلېږي. تر دروازه باندې کله کوچنی دغسې ځای و، دا داسې ځای دی چې دلته بیا که څوک اودس کوي کولی شي چې بوټ او چمپل هم دلته کښېږدي، او هاخوا ته نو بیا د تشناب دی، د صورت ځای دی. دوستانو 12 کاله لږ وخت نه دی. 12 کاله لوی ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند همدلته په دغه اتاق کې ژوند کړی دی، او ترڅنګ په دغه اتاق کې بیا د ده تر ټولو نږدې ملګری چې د همدا کور د هغه کس دی ملا عبدالجبار عمري ژوند کړی دی. دا چې په دغه موده کې دوی دلته څنګه ژوند کړی دی، په دوی څوک خبر وکه نه وه، د دوی د خپلې کورنۍ کسان په خبر وکه نه وه، د دوی اخلی پخلی څنګه و، له دوی سره که ځینې کسان راتلل ملاقاتونه یې کول، هغوی څنګه ملاقات کاوه، ملاقاتونه یې کوله که نه، لیدنې یې کړي دي که نه دي.